طالب چارواکي وایي د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ کې ډیورن فرضي کرښه باندې د پاکستان د نویو امنیتي پوستو مخه نیول شوې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدغه سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله روحاني نن دوشنبه امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني لوري غوښتل د بنشایي په سیمه کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې د طالب سرحدي سرتیرو لخوا یې مخه نیول شوې او وروسته د دواړو لورو ترمنځ لنډه نښته رامنځته شوې ده. هغه وویل چې دغه نښته مرګ ژوبله نه لري او په خبره وضعیت اوس نورمال دی. پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره درسره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.